سلامونه، فضل یم د بلجیم څخه تاسو ته د هالندي ژبې درسونه وړاندې کوم. نن زموږ موضوع د کال 12 میاشتې دي. تر اخر پورې راسره اوسئ، دا 12 میاشتې درته تشریح کوم. اول رزو Januari, اوله میاشت. Januari is de eerste maand van het jaar. Januari, اوله میاشت, is de eerste maand, اوله میاشته van het jaar, د کال والا. Februari, دویمه میاشت. Februari is de maand van de liefde. Februari, دویمه میاشت, is de maand میاشته van de liefde, د مینې والا. یعنی دا د مینې میاشته. ولی Valentijnsdag is in Februari. د والنتین dag په فبروري کې ده. د عاشقانو ورځ ورته وایي. Maart, dreieme میاشت. Maart is wanneer de lente begint. Maart دی کله چې پسرلی شروع شي. Bloemen bloeien. ګلان خلاصیږي، یعنی سرونه خلاصوي. دا څه تاسو ګورئ. April, څلورمه میاشت. April brengt vaak regen. څلورمه میاشت کې زیاتر بارانونه وي. Regen بارانونه. In mei worden de bomen groen. پنځمه میاشت. Mei. In mei worden په پنځمې میاشت کې کیږي د bomen groen، ونې شنې کیږي. Juni, شپږمه. Juni is zomer. شپږمه میاشت کې ګرم وي. Tijd voor zon en strand. یعنی وخت وي زون د مینه سترګې دپاره ان strand د ساحل دپاره، سمندر خواوشاته څه سړی لاړ شي په چکر باندې، دې د خاطره چې دلته ګرم وي. Juli, اوومه میاشت. Juli is de maand van barbecue en vuurwerk. Juli, اوومه میاشت, is de maand میاشته ده van de barbecue en vuurwerk. باربیکیو دپاره یعنی زیات پروګرامونو والا میاشته، او vuurwerk او د vuurwerk یعنی د پټاخو دپاره. Augustus, اتمه میاشت. Augustus is warm en zonnig. اتمه میاشت is warm وی ډیره ګرمه ده، en zonnig او ښایسته ګرم پکې وي. zonnig یعنی زیاتر مینه سترګه پکې وي. September, نهمه. September is wanneer veel mensen teruggaan naar school. September, نهمه میاشت, is wanneer veel mensen terug naar school. وی نهمه میاشت هله وي چې کله ټول خلک واپسي مکتب ته ځي. په سپتمبر کې زیاتره رخصتیانې خلاصې شوي، ټول خلک مکتب ته ځي. ټول مکتب teruggaan واپسي. November is de tijd. November, نهمه میاشت, is de tijd وخت دی om dankbaar te zijn، یعنی د شکرانې میاشته، خدای نه شکر وباسي. December, دولسمه میاشت. December is the last month. Is the last month وی اخیری میاشته، and het gebeurt veel feesten. وی دلته ډیر زیات جشنونه کیږي. feesten جشن ته وایي. zoals oude jaar یعنی اخیری کال، یعنی په 40 پنځه په دسمبر په 12 میاشت باندې وي. نیو یار او نوی کال یعنی په 11 باندې. vuurwerk دا څه ګورئ، vuurwerk یعنی پټاخو والا کال دی. اخیری چې کله خلاص شي بیا زیاتر په بلجیم په نور مملکتونو کې پټاخې هغه کیږي دې والا میاشته. مننه د لیدو نه. دا زموږ درس و. که درس خوښ شوي حتما زما چینل ځان سره سبسکرایب که او لایک که. د خدای په امان.